امرالله صالح د ښځو او انساني کرامت په مسله کې نور محمد تره کې د هبت الله په پرتله ډیر شرف درلود. سلام، وخت مو بخیر. د ښځو او په ټوله کې د انساني کرامت اړوند مسله کې نور محمد تره کې د هبت الله او د هغه ملیشو په پرتله شرف درلود. د تیر جمهوریت لومړی مرستیار امرالله صالح د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د لومړني رئیس او عمومي منشي نور محمد تره کې له وراره یار محمد تره کې سره د خپلې یوې لیدنې د کیسې یادونه کړې او نور محمد تره کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده سره پرتله کړی دی. صالح د یار محمد تره کې له قوله پر خپل ایکس پاڼې لیکلي ترم یې په واقعي توګه یو کمونیست او په دې باور و چې د انسان کرامت او وقار باید حرمت ولري. میرمن یې ستونزه لرله او اولادونه یې نشو راوړلی. په کراتو د کورنۍ غړو وغوښتل چې دویم واده ورته وکړي، خو هغه نه غوښتل چې د ښځې د ازار او اذیت لامل شي. د ښځې له ځورېدو یې دا بهتره ګڼله چې اولاد ونه لري، همدا و چې له هغه کم اولاد نه دی پاتې. امرالله صالح همدې کیسې ته په اشاره وړاندې لیکلي چې د طالب چلند دومره بد او انساني ضد دی چې خلک به یې ښایي د نور محمد تره کې روح ته سلام واستوي. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.